خیر د عذر درته کوم زارۍ درته کوم خو ویډیو مه تېروه که زما دوست یې او که زما دښمن یې که زه در باندې ښه لګېږم او که در باندې ښه نه لګېږم خو ویډیو تر اخره پورې وګورئ والله چې زړه به مو خوشحاله سي او د خپل د ژوند قیمتي وخت نه 2 دقیقې وخت ماته راکړي ډېر وخت مو نه نیسم ورونو او خویندو زما په نظر تر ټولو بدترینه او بدبخته انسان هغه انسان ده چې لمونځ نه کوي الله اکبر ورونو او خویندو که تاسو لمونځ نه کوئ په دې فکر کې مه اوسئ چې لمونځ سره وخت پیدا نه شو او موږ مصروفه وو بلکې دغه فکر وکړئ چې الله متعال ونه غوښتل له موږ سره خبرې وکړي ځکه چې لمونځ کول خبرې کول دي د رب العالمین سره ځکه چې لمونځ کول ملاقات کول دي د الله تعالی سره ای د خدای بدبخته انسانه په 4 ساعتونو کې 1 ساعت وخت نشي ورکولی د الله متعال عبادت ته که ته دغه 15 وخته لمونځ وکړي 15 وخته لمونځ وکړي هر لمونځ 10 دقیقې وخت ونیسي 15 وخته لمونځ 50 دقیقې 50 دقیقې وخت الله تعالی ته نشي ورکولی چې دا ټوله نړۍ پیدا کړي او په ایمان هم لري نو ته څنګه د جنت تمه کوي څنګه د رسول الله مبارک د شفاعت تمه کوي چې الله متعال ته خپل دغه تندی نشي لګولی سجده نشي لګولی لمونځ وکړي قسم په خدای چې ډېر به پښیمانه شي ما داسې ډېر ځوانان ولیدل چې ویل به په بوډاتوب کې توبه وباسم او په بوډاتوب کې لمونځونه کوم خو په ځوانۍ کې له دې دنیا لاړو قبرستان له هغه ځوانانو ډک ده چې غوښتلې په بوډاتوب کې توبې وباسي لمونځونه وکړي خو په ځوانۍ کې له دې دنیا څخه لاړو مرګ ناخبره مېلمه ده والله چې ډېر به پښیمانه شي چې کله قبر ته لاړې او د ټولو آخري کور قبر ده هلته بیا خلاصېدن نشته ده لمونځ وکړه تر څو جنت دې مسکن شي لمونځ وکړه چې په ژوند کې د برکت راشي او زړه دې خوشحاله اوسي دا ویډیو د ثواب په نیت تر نورو ځوانانو او نورو مسلمانانو ورونو او خویندو پورې چې څومره شیر کولی شي شیر کړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته